هم په دغه وخت کې ځینې کسانو عیسی د هغه ګلیلیانو په هکله خبر که چې پیلاطس هغې د خدای په کور کې ووجل کله چې هغې قرباني کوله. عیسی هغې ته وفرمایل چې ستاسو څه خیال دی چې په کومو ګلیلیانو چې دا زیاتې وشو هغې د نورو ګلیلیانو نه زیات ګناهګار اوسه؟ بلکل نه. زه تاسو ته وایم چې خو که تاسو هم توبهګار نه شئ نو ټول به هم هغه شان تباه شئ. یا هغه 18 کسان چې په سیلوم کې په برج راونړېدو او دې ته لاندې مړه شول، ستاسو دا خیال دی چې هغې په یروشلم کې د اوسېدونکو ټولو خلکو نه زیات ګناهګار وو؟ بلکل نه. زه تاسو ته دا وایم چې که تاسو توبهګار نه شوئ نو ټول به هم هغه شان تباه شئ. بیا عیسی دا مثال وفرمایلو چې د یو سړي په باغ کې د انځر ونه ولاړه وه، نو هغه میوې له ټولو له ورغلو خو هیڅ پکې پیدا نه کړل. نو هغه باغوان ته وویل ګوره د تیرو 3 کالو راسې زه په دې انځر کې د میوې له ټولو په تمه راځم خو هیڅ میوه پکې نه وي، نو بس دا د بیخه وباسه، دې هسې ځای نیولی دی. خو باغوان جواب ورکړ صاحبه سخت کالې پرېږده مې وباسه چې زه ورته ځای جوړ کم او سره ورله ورکم. که په راتلونکي موسم کې میوه ونیوله نو ډېر ښه، ګینې بیا د بیخه وباسه. د سبت په ورځ عیسی په یوه عبادت خانه کې تعلیم ورکولو. نو یوه ښځه وه چې د 18 کالو راسې پیریانو نیولې وه او بې حاله کړې وه او ملا یې ورله داسې کږه کړې وه چې هېڅکله نیغه نه شوه ودرېدلې. کله چې عیسی هغه ولیده نو راویې بلله او ورته یې وفرمایل ای مورې ته د خپل تکلیف نه آزاده شوې. او بیا یې خپل لاسونه په هغې کېښودل، نو بیا سمدستي هغه نیغه ودرېده او د خدای پاک ثنا یې وویله. خو د عبادت خانې مشر د سبت په ورځ د عیسی د روغولو په عمل ډېر خفه شو او موجودو خلکو ته یې وویل چې د کار دپاره 6 ورځې مقرر شوي دي، په هغه ورځو کې د شفا حاصلولو دپاره راځئ، خو د سبت په ورځ مه راځئ. خو مالک هغه ته جواب ورکړ او وی فرمایل ای منافقانو، په تاسو کې یو قسم داسې شته څوک چې د سبت په ورځ خپل غویې یا خر دا خور نه پرانیزي او بولی نه بوزي؟ او دلته دا مور د ابراهیم لور ده چې د 18 کالو راسې شیطان قید کړې وه. ولې دا ښه خبره نه ده چې د سبت په ورځ هغه د دې قید نه آزاده شي؟ د هغه په دې وینا د هغه ټول مخالفین شرمنده شول او خلکو د ده په دې عجیبه کارونو کولو ډېره خوشحالي وکړه. بیا عیسی وفرمایل چې د خدای پاک بادشاهي په څه شان ده؟ زه د خدای پاک بادشاهي د څه سره بیان کم؟ دا د شړشمو د هغه تخم په شان ده چې یو سړي راواغېسته او په خپل باغ کې یې وکرلو، او چې شړشم راوټوکېدل نو لکه د ونې په رنګ لوی شول، نو مارغان راتلل او په څانګو کې به یې جالې جوړولې. هغه بیا دا وفرمایل زه د خدای پاک بادشاهي د څه سره بیان کم؟ دا د خمبیرې په شان ده چې یوې ښځې راواغېسته او په 3 کلپو اوړو کې یې ګډه کړه، نو بیا هغه 3 واړه خمبیره شول.